السلام علیکم. څنګه یاست استاد؟ جوړ یاست؟ خیرت دی؟ بخیر یې؟ څنګه دي شریخ څنګه دي؟ دلته خو به نو خامخا خلک شریخ خوري، نو دونه ګرمي ده. صحیح شو، ماده شول. فکر کوم له دې څه به برق جوړېږي، دې به زه هم د برق سیسټم مې ده. داسې ورته وګورئ د اوبو اندازې کومه ځای را روان دي، بیخي زیاتې اوبه دي. یو ګړی دلته ورته کښېنو له خیره سره د دې خړو اوبو څه خوند اخلو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست، روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر. بیا هم ننګرهار همیشه بهار کامې ولسوالي. نو نن د کامې ولسوالۍ ته راغلي یو. په کامه ولسوالۍ کې تر ټولو مشهور شی چې دی هغه د دې ځای شریخ دی. نو نن له خیره سره شریخ در باندې وینمه. هوا ډېره ګرمه ده، ډېر ښایسته د ناستې ځای هم لري، وینئ. نو راځئ ور به د شریخ وګورو، له هغه بعده به بیا خبرې کوو چې چیرې کښېنو په دې کټان کې به کښېنو. دا د شریخو ځای دی، سپیشل سپین غر شریخ پلورنځي ده. السلام علیکم. څنګه یاست استاد؟ جوړ یاست؟ خیرت دی؟ بخیر یې؟ څنګه دي شریخ څنګه دي؟ دلته خو به نو خامخا خلک شریخ خوري، نو دونه ګرمي ده. موږ ته به شریخ راکړې نو صحیح دی. دلته را جوړ کړه، بله به یې پسې راوړې، زه به یې ووینم دلته. دا ویډیو کې بیا هم راولم، صحیح دی. نو ګرمي زیاته ده دلته، چې شریخ نه وي فکر کوم ډېر به د سړي ګرمي کېږي. شریخ اوس را جوړوي. شریخ جوړېږي د خیره سره. دا نو بس د کامې مشهور شی شریخ دی. هو استاده که څنګه؟ تا دا لاس څه به کړی دی؟ لاس دې څه به شوی دی؟ لاس مې پیدا شوی دی. ښه. صحیح شو، ماده شول. څنګه وه؟ دلته قیماق ورته وایي دی که کریم دی، دا ور اچوي. دا پیروی دی نه؟ آماده شو. کله راورسېده شیخ؟ هوا
او داسې ژر ویلې کېږي ته ورته وګورئ بیا ویلې سو نه دی که هوا ډېره ګرمه ده نه دی سبحان د خدای ژر کوه نو کوم اول شریخ خورو دا د کامې مشهور شریخ دی زه بیا خوند وګورم دا یو دی وایي دغه دی دا خو دغه زغلي یا دا نه رنګېږي دا واقعیت هم شریخ دی نو پیروی سپر واچې دا یې نو بیا بل کم خوند ور دښتې خو هوا ډېره ګرمه ده شریخ بیا ویلو شو موږ به اخیره دا شریخ وخورو ډېر ښایسته د ناستې ځای دی دا کامه ده کامه ننګرهار همیشه بهار الحمدلله شریخ مو وخوړله نو په کامه کې نسبتا دا یخ ځای دی نو یو ګړی ناست یو د دې کټانو کې ناست یو بس نو جلال آباد ته چې راسې یا مشرقي زون ته ټوله خلک په داسې کټانو کې کښېني وینئ دا کټان ځکه چې ځمکه ګرم وي بس نو دلته دا ځای سړی لوړ ناست دی هوا دې وي نو تاسو ولاګ را سره تعقیب کړئ له دې ځایه ځو کومې خواته ځو نو ځو به له خیره سره په کامه کې به ګرځو خوب مو مې وګړی وکئ کامې شریخ مو در باندې ولیدل نو اوس مو بیا یم په کامه کې مو یو ګړی ګرځو له خیره سره بسم الله را سره پاته سئ چې چیرې ځو کامه څنګه ځای ده دا هم د کامې عمومي سړک شاوخوا د ساحې ته داسې وګورئ ډېره تکه شنه ساحه ده ټوله فصلونه دي د کرلو ځینې وروره وریجې دي ځینې به سبزي و دا شانې ترکاریان هم کري د دې ځای خلک ډېره اوس هوا یو څه ایله سوه غونه یخ نه دی ګرمي نه ده لکه هغه غرمه چې وله اوس داسې ناوخته 4 بجې سوې شاوخوا 5 موږ داسې ګرځو که مو چیرې د سیندو خواته یا د رادو خواته لار پیدا کړو نو موږ وبې ګورو چې مازدیګر ټیم په راده کې ښه هوایي نو راځئ را سره پاته سئ د جوارو موسم دی خاص جواري خرڅېږي کوچني کوچني بازارونه دي او اکثریت د شریخو دوکانونه دي دا سرسبزه ساحه ده شینګیا بیخي پکښې زیاته ده که ګرمي لري خو شینګښتي یې بیا خوند کوي دا ساحه چې هم دونه ګرمه وای هم دا شینګښتي نه وای پکښې کې نو خو دلته خو بیخي سړي ګزاره نه سوای کولی ګزاره به ډېره سخته وله راغلو د کامې سربند ته وګورئ داسې به ورسو وګورئ څونه اوبه دي د اوبو شور بیخي زیات دی موږ خپله خبرې نه سره اورو چې ورته وګورئ کومه اندازه اوبه دي بیخي زیاتې اوبه دي د سړي سترګې تورېږي هسې ورته وګورئ ښایسته بند یې جوړ کړی دی ورته فکر کومه له دې څه به
برق جوړېږي دې به زه هم د برق سیسټم مې ده داسې ورته وګورئ د اوبو اندازې ته کومه ځای را روان دي بیخي زیاتې اوبه دي د اوبو شور فکر کومه چې زما غږ را نه وړي یو ګړی دلته ورته کښېنو له خیره سره د دې خړو اوبو څه خوند اخلو اوس خو نو اوبه خړې دي اکثریت ځکه د بارانو اوبه دي نو هغه په دا وخت کې چې بس راځي خړې او په ژمي بیا دلته چې یي اوبه روڼې خدای دې وکړي چې زما غږ واوري د اوبو شور یا غږ بیخي زیات دی د اوبو دی فشار او شدت ته وګورئ باد هم بیخي زیات دی یو باد دی او بل د دې اوبو دا شدت بیخي زیات دی یعنې ډېرې دي اوبه او دا د دې بارانو اوبه دي دا په دې شپو کې دا بارانونه سوي دي شاوخوا نو ځکه دا اوبه اوس را ډېرې سوي دي او دې بند یې ډېر داسې قوي کار کړی دی دغه ډبرې ورته اچولي دي دغه وینې ده د دې ځای خپلې ډبرې دي نو دا یې په سیمټو کې ورته نیولي دي دا ټول ځای به راګرځولی دی نو بس دا و د کامې سفر په جلال آباد یا ننګرهار همیشه بهار کې د کامې ولسوالي نو شریخ مو در باندې ولیدل او د کامې ده شینګیاو سره سبزي به در باندې ولیده نو خدای دې وکړي چې خوند مو ورباندې اخیستی او ساعت مو راسره تېر شوی نو تر راتلونکي ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان